الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې الله جل جلاله ته په ټولو کې خوش عمل دادی چې څوک یو مسلمان ته خوشحالي ورسوي، یا د هغه څه تکلیف لرې کوي، یا د هغه پور ادا کوي، یا د هغه وجه ور ختموي. عزتمنو، څومره خوږې او ښایسته خبرې دي. یو مسلمان ته خوشحالي ورسول، د یو مسلمان کور ته د خوشحالي انتظام کول، یو مسلمان خوشحاله کول، الله به ستاسو خوشحاله وي، د الله به د ستا عمل خوښ وي. د یو مسلمان څه تکلیف لرې کول، په تکلیف اخته دی، په درد اخته دی، په مرضي اخته دی، په ناجوړي اخته دی، د ده سره په دې کې مرسته کول، دا تکلیف ته دسه لرې کول، الله به ستاسو تکلیفونه لرې کوي، ځکه د عمل و الله ته خوښ عمل دی. یو څوک مقروضه دی، قرضدار دی، ډوالي دی، خلک یې در ګریبان کشوي، د کوره بزي و غواوې ځمبیایي، چې څه په لاس ورسي هغه ځمبیایي، راسه د هغه پور او راده د هغه سره مرسته وکړه، په دې کې الله به تا د بل د محتاجۍ څخه وساتي. یو څوک وږی دی، غریب دی، مسکین دی، کونډان دي، یتیمان دي، د ماښام د خوراک دپاره څه نه لري، د څښاک دپاره څه نه لري، د هغو وږه ور ماته لکه څنګه چې په خپل اولاد او په خپلو بچیانو باندې خورې، دغسې په هغه باندې هم وخوره. الله به ستاسو راضي او خوشحاله. چې الله ستاسو راضي او خوشحاله سو، نور ته غواړې څه؟ که صرف د مسلمانانو په معاشره کې صرف پر دغه حدیث باندې عمل راسي، نو دا ټوله معاشره به د خوشحالي نمونه جوړه سي، د خوشحالي او د سکون څخه به داسې ډکه سي. الله دې د عمل کولو توفیق پراکي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.